الله الرحمن الرحیم. دا نن جلسه کامیابي کامیابي ورته وایي، خپل شي ته چې کامیابي وایي سړی بیا لږ کې داسې لیدل چې اچار دی خپلوي. کامیابي فیصله ولس وکړله چې جلسه څومره کامیابه څومره خلک راغلی وه. تاریخي جلسه وشوه د نارت وزیرستان. وایي دغه جلسې صرف مقصد دا هغه وه چې د علي وزیر استقبال په نارت وزیرستان چې کومه نوې بدامني دو یا د وسایل کې د خلک سره د میرانې میر سلوک لګیا شوی دی، د دغه ټولو خلاف موږ دا جلسه وکړله. خو موږ په دا جلسه د کیسه تمومه نه دو، موږ کلی په کلی کوڅه په کوڅه ګرځي او د خپل قوم د عزت د ښه ژوند د تېرولو دپاره موږ په هر میدون مبارزه کوو. ځوانانو ته مې دغه پیغام دی، هغه په سیاست ښه دي، هغه که په ایجوکیشن ښه دي، هغه په بل ځای ښه دي، وخت د توسې د خلوصي لیار چې کومه دو اتفاق مو دی، اتحاد مو دی او د هر ظالم خلاف اوز اوچتول، نو په دا باندې موږ خپل عزت وینو خپل. او د وزیرستان خلک ته صرف یو ریکویسټ کوم چې ډور ما کې ستا ډارېږم مارګ ژوند دی الله مقرره. مون نوم محمد ګل دی، ګلم خان سره مې تعلق دی او زه د روغلي کسون ته ټول ته سلامونه وایم. پانا بعد میر مشرون چې کیمه حق خبرې وي هغه طرفداري اتو سه پڅټو میشانه بشانه ویلوړوي. میر دا ویي چې مطلب میر د پښتونو خډر ول غولا دلی دوا سپر پاورینه په میر وای لکه روس او امریکا. نن بیا میر مطلب تنګیږي به ګناه ظلمینر سره کیږي. مهرباني دا وشي چې داغه د میر سره سی بهادور ماچا دغه ماچا یو منظور ز ملګری حضور د خپل سړی دی، منظور پاسې کار راوند دی پاسې کار یار سره حکومت دې تاسو زما سید مدالام نامو میز د عوام سره او آمنے سامنے ویلوڑی مشرون چې امام سره خوشاوي د مشرون هغه په خوشاوي میر هغه مانی اس کلا به میر د عوامنا مشرون بهر نه درېمي چې هغه خبره وي په هغه خبره اول مشرون ورتي په عوام نو میر ور مختاکیږي چې په میر کې کورشي میر ان شاء الله تعالی کې ساری نه قربان. بعد مزود خضر خیل سره تعلق لرو، نوم ملک زر کلام دی، میر د مظلوم خلک سره چې سره د میر ژوند وي دار او میر د سره وچ ویلوړوي منظور پښتون سره میر را پښات او چې کی مدار میر به موجود دي چې کوم دي خبره میر ملګری